هغه دا دغه دی چې زه د دې په کور او دی به پرېږدم او دا دغه به نه کوم. عمران خانه دا وګوره دا زما وروڼه دي او دا ټول غریب خلک دي. زه نومه او دوی د خپل حیا عزت دلته دفاع کړې ده. دا تا سره به ته په منافقت باندې لګیا یې. تا نه زه یو تپوس کوم ته چې کله وې چې زه تاسو ته ځکه یم چې دلته دا بعضې کشرانو ته پته نشته. دی وایي د امریکې سازش دغه شی دی. د عمران خان او د هغه ملګرو ته زه دا ویل غواړم چې ستا بچي لندن کې دي، ستا لور چې کومه تا وله خپل نوم هم نه دی ورکړی، هغه د امریکې پاسپورټ هولډره ده. تا یو ورځ هم دا ونه ویلې چې امریکا مرداباد. که ته دومره ښه دغې نو تا اول دا خو ووایه که نه چې امریکا مرداباد. ته پاسپورټونه خو خپل ختم که د امریکې. دا زه خالي تاسو ته دې لپاره دا عرض کوم دا چې دا کشران او مشرانو ټولو ته پته وي. دی زمونږ علما کرام پسې هم خبرې کوي. ده پسې ځکه ورغلی وم ما ویلې که دا به ډېر ښه سړی وي. خو الله ګواه دی، دی وایي ما له خو ووټ په ګیس او په ټرانسفارمر او په بجلي او په نوکرو نه یې میلاو شی. د علما کرام ته سپک ګوري. تا ته پته چې اسلام کې د چاته غلط نوم باندې اغشتېدی نه شي، دا ګناه ده. مولانا صاحب ته به غلط دغه علي، زرداري صاحب ته به، نواز شریف صاحب ته به، د زنانو ته هم دغه کوي. نو دا سړي نه ښه دا وي. ما خالي دا دغه کړی 2 کاله مخکې مې ورته ویل چې زه به تا نه الیکشن نه کوم. او زه درته دا بیا هم ویم ته اوس هم زمونږ دغه کې تا اول خپل زامن دې د یهودي ښځې نه راوکاږه، دلته یې کېنوه. نو بیا ما ته د اسلام ترغیب وکړه، ځکه چې د یهودي کور کې چې کوم ماشومان لوی شو نو هغه صحیح مسلماني نشي کولی. هغوی له پکار دي اول دلته مدرسه کې عمران خانه خبرې وورې روکې. زه بس خالي 2 منټه خبرې کوم، بس بیا خالي دا درته دا دغه کوم چې ته مونږ ته زمونږ بچي نشي دغه کولی. ته زمونږ فوج پسې خبرې کوې، ته زمونږ ملک پسې خبرې کوې، ته زمونږ علما کرام پسې خبرې کوې، ځکه چې دا پاکستان یو واحد اټمي ملک دی. د اټم بم ورسره شته، نور مسلمانان ملکونو سره نشته. او ته دا غواړې ته د هغوی په یهودیانو په ایجنډه راغلی، د قادیانیت په ایجنډه راغلی. تا سره ټول چې کوم دا ستا د اډوایزرانو هغه قادیانیانو، یعنی زمونږ دا بل پاس شوی دی. ګوره زمونږ د ټولو دا دغه دی چې اخرنی پیغمبر حضرت محمد مصطفی د هغې نه پس ته پیغمبر نشته. او د هغې که خبر هم که څوک غلطه خبر هم کوي نو د هغه په اسلام کې تاسو ته پته ده د هغه څه سزا ده. او نو دی وایي نه، دا بلیسفمي لا ورته چې ویلی دا وایي ختمول پکار دي چې زما د پیغمبرۍ زما ګوره زما خو اخرنی پیغمبر دغه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین. د دې نه پس ته پیغمبر نشته. او که څوک دغه کوي او ته هغه سره ملګرتیا کې نو دا مونږ نشو بخلی. نو ستا هغه ویډیو زه به دا ویډیو ټولو ته ښیم چې د عمران خان نیازي دا ویلي چې دا په دې باندې ولې جګړې کوي که څوک ووایي چې اخرنی ده. هغه آسیا هغه تاسو به کتلي چې هغې ته دا چې په هر ملک ته یې استولې وه، دا ده استولې وه چې کله د فرانس په دغه باندې و نو د ده په فرانس په دغه باندې دا دغه کړی و. ده خو هغه وخت کې د فرانس هغه د تحریک لبیک چې کوم چا ویلې چې د ختم نبوت باندې دغه و نو هغې خلافت دی کړی و. ده ویلې چې نه زه فرانس سره دغه نه م چې کورسۍ نه راکوشو. نو دا خبرې نو زما وروڼو خالي درته دا ویم د دې سړو خبرو پسې دا زه یو پاټی سره ما لا دغه نه را کړی. خو زه دونه ویم د علما کرام عزت هم پکار دی، چاته غلط نوم نشي اغشتېدی چې چا څوک غلط نوم ولي نو اول دی خپل دا کوي. او زه دا خبره دا بیا بار کوم. ما ورته ویل ما چې کوم قسم خوړلی د عمران خانه تم دا قسم وخوره چې کوم سړی د غریب مال خوري، کم پاکستان سره دوکه کوي، کم دروغ وایي، کم له دې ملک لکه د ګیس ټرانسفارمرې نوکرۍ یا د فیدې خوا دې خوا ودغه کوي او پمپونه او راکپرازۍ ورکې جوړوي نو هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتي نشي کېدی. تم دا وخوره چې ما فیدې نه دي کړي، میل زه ځمکې خرڅوم، تم دا وکړه تا سره دا مال کوم ځای نه جوړ شو. نو زما وروڼو دا جواب ورسره نی. خیر
دا نورې خبرې به دا کوم خو دا زه د دې لپاره نه زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د مشرانو د سپین ږیرو دا چې څومره سپین ږیري وو څومره مشران کې پرون څه دغه شي ونو چې چاته کوتک میلاوېدو چاته ټوپک میلاوېدو او که چاته بیلچه میلاوېدو او که لور میلاوېدو وروتی دی دا بله خبره چې پولیس ورسره ملګرتیا هغې سره کړې وه صوبایي حکومت ځکه چې هغې دغه دی دلته مونږ سره دغه کولو خو هغه خلکو ته هم دا عمران خان ته تا ته به غواړم ته به زه پېښور کې زه په پېښور کې یم زه تا نه تختم زه تا سره مقابله کوم او ته چې دونه نرې راشه ما سره مقابله په دې زمونږ یقین عقیده په الله ده او سر یو خالی زمونږ الله ته ښکته کېږي نو الحمدلله په دې باندې چې کوم سړی یقین ساتي نو ستا په شانتې فرعون او یزید والا چې سوچ والا وي هغه سره مقابله به انشاءالله کوو او بعد لره دا مشران به مخکې کېږي دی به اول دا کوي او دا کشران به ورپسې ځي نو دا